او دا سړی چې صرف وسره د ډیوټۍ غم دی او صرف وسره د ښځې او د بچو غم دی دی په اصل کې د خپل ځان څه دی د خپل ځان دشمن دی. ځکه زه بار بار دې ملګرو ته دا خبره کوم او به یې درسونو کې هم کړې ده. زه هم که ژوند صرف دی چې خېټه به ساتمه او بیا به چې خېټه ډکه شي بیا به ځان له څوک جنۍ ګورم چې شهوت پوره کړمه، که ژوند صرف دی نو والله العظیم چې زناورو ژوند به زمونږ د دې ژوند نښه دی. ځکه چې موږ ته شهوت پوره کول دومره آسان نه دي څومره چې چاته آسان دي، زناورو ته آسان دي. داسې ده که نه ده؟ د زناورو دپاره خو بلکل څه حدود او پولې نشتي که نه. هغه چې کم ځي که او د چا نه شهوت پوره کو نو بیا زناور زمونږ نه په ترقۍ کې دي که نه دي؟ زمونږ نه په ترقۍ کې دي، خېټه هم ښه ساتي او شهوت هم چې کم ځي کې زړه غواړي پوره کوي. نو که ته هم دغه دوه کارونه کوې نو په تا کې او په زناورو کې به څه فرق دی؟ فرق هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي ده، بس اصل فرق هغه دقه دی. او چې د الله دا بندګي دې ته لرې کړه که نه والله چې لا زناور به یې زمونږ نه غوره دي. انهم الا کالانعام، صرف په دې باندې اکتفا نه ده کړې، مخکې څه ویلي دي؟ بل هم اضل، بلکې دوی د دې څاروو زناورو نه زیات بدتر دي.